د رحیم شاه مینوالو ته یو ډیر دردونکی خبر. د پښتو او اردو ژبې د مشهور سندرغاړي رحیم شاه تازه بیان چې په کور کې څه شوي دي چې ټول خلک او د هغه کورنۍ ډیره زیاته خفه ده او په غم او ویر کې ده. قدرمنو رحیم شاه په خپله یو نوي ویډیو کې د خپل پلار قبر سره ناست دی او وایي چې پرون مې پلار وفات شوی دی. دا زما پلار استاد او ملګری هم و، خو د جنازې لپاره یې ځکه خلکو ته خبر ورنکړل شو چې د دې وبا په وجه باندې چاته تکلیف پیښ نشي. رحیم شاه وایي چې د خپل والد صاحب د ټولو ملګرو نه بخښنه غواړم چې هغوی ته مو په وخت باندې د جنازې خبر ورنکړو، خو هغه وایي چې د مرګ نه پس مو صرف 15 غنټې د پلار مړی ایثار کړی او بیا مو تدفین وکړو. او د دې لویه وجه دا وه چې د وبا په دوران کې بیا خلک ډیر ځي او راځي او کیدای شي بل چاته د دې د لاسه تکلیف پیښ شي، یعنی وبا یې ونه نیسي. په سوشل میډیا باندې ډیرو خلکو رحیم شاه سره غمرازي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې واقعا دا دردونکی غم دی ځکه چې د چا مور پلار نه وي هغوی نه دې پوښتنه وشي. رحیم شاه د سوات اوسیدونکی دی چې پلار یې کلونه وړاندې کراچۍ ته تللی او بیا هلته اوسېدلو ځکه چې هلته به یې کاروبار هم کولو او ژوند یې تېرولو. هغه په یو نوي ویډیو کې وایي چې زه د خپل والد صاحب محترم قبر سره اوس مهال ناست یم او الله پاک دې زما والد صاحب او ټولو مرحومینو ته جنتونه ورکړي. قدرمنو مرګ حق دی، خلاصې ترې نشته. موږ تاسو له پکار دي چې هر چاته دعاګانې وکړو. که نن موږ یو مسلمان ته دعا وکړو کیدای شي زموږ د مرګ نه پس سبا ورځ موږ ته هم څوک دعا کولو والا پیدا شي. رحیم شاه لسګونه کاله وشول د پښتو او اردو سندرې وایي او په پښتنو کې ډېر لوی شهرت لري او ډېر زیات مینوال هم لري. قدرمنو دا خبر تر همدې ځایه ویډیو در سره لایک کړئ. له نورو تازه معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.